نو عبدالرحمن بابا فرمایي وایي که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، که په عمر مړېدل غواړې دا نشته او یا د مرګه خلاصېدل غواړې دا هم نشته، او د اوربشو نه غنم نه پیدا کېږي چې ازغي کرې او ګل غواړې دا هم نشته، او د پولیسرات په نرۍ لاره د منزل دی په هوا که تېرېدل غواړې دا هم نشته. نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي، که درانه درانه تلل غواړې دا هم نشته. نو رب رحیم دی خو زمونږ عمل به ګوري، که په سوال جنت ته تلل غواړې دا هم نشته. نو ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه، همیشه که اوسېدل غواړې دا هم نشته. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل، په چل ول سره که تلل غواړې دا هم نشته. او د طاقتور مرګي خلاصۍ نشته رحمانه، واپسۍ کې که راتلل غواړې دا هم نشته. او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې، په قیام او په رکوع باندې پوه نه شوې، په مانځه کې دې خوږېږي د ملا پټې، او د دنیا دپاره ښه تعلیم یافتی لکه قارون، خو د مذهب دپاره نه پوهېږي جټې. نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه، نورې وکړه اخرت دپاره ګټې. وایي په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه، داسې مه وایه رحمانه چې بېکاره زمانه شوه. او وایي څنګه ځان چې د انسان په ټولي بولې، هر انسان ته د انسان په نظر ګوره. او په دنیا کې که د سل چته مکان وي مکان نه دی، مقبرې ته د مکان په نظر ګوره. نو دوباره دې راتله نشته په دنیا، عمدن دې وار دی که دروغ کړې خو رښتیا. خو که اوچتې مرتبې د چا په کار وي، ښایسته کار دی د دعوت په دې دنیا. او که محنت او مشقت دی بس د دین دی، په کار نه دی بل محنت په دې دنیا. نو دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو، نه مې کار نه مې غرض ته په بل چا، خو نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم دلګیر مه شي که مې نوم واخیسته ستا. او د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته